د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر. په موړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن یک شنبه د زمري د اسد د میاشتې 14 د 2023 میلادي کال د اگست د میاشتې 4 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په هیواد کې د لومړي ځل لپاره موټر چلوونکو ته د موټر چلولو برېښنايي اجازه لیکونه ورکول کیږي. کندوز کې د اتیا پهلوانانو ترمنځ د غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې. او د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي چې منځني ختیځ ته اضافي جنگي بیړۍ او جیټ الوتکې استوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په هیواد کې د لومړي ځل لپاره موټر چلوونکو ته د موټر چلولو برېښنايي اجازه لیکونه ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د لومړي ځل لپاره موټر چلوونکو ته د موټر چلولو برېښنايي اجازه لیکونو لایسنس ورکولو لړۍ د پیل کولو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د لومړي ځل لپاره په ټول هیواد کې موټر چلوونکو ته د موټر چلولو برېښنايي اجازه لیکونو د ورکړې لړۍ پیل شي. قانې زیاته کړه چې له دې سره په هیواد کې د غیر قانوني لایسنسونو د ورکړې مخه ونیول شي او په خبره به په دې سیستم سره په هیواد کې ټرافیکي پیښو د مخنیوي ترڅنګ زیات شمېر نور مثبت بدلونونه هم رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې دمګړۍ هره ورځ په هیواد کې ګڼې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې یو مهم علت د موټر چلوونکو غیر مسلکي توب او بې غوري بلل شوې ده. کندوز کې اتیا پهلوانانو ترمنځ د غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې. د کندوز د بدني روزنې ورزش ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د اتیا پهلوانانو ترمنځ د غېږنیونې سیالۍ ترسره کېدو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې په کندوز کورش فدراسیون په همکارۍ او د حاجي محمد هاشم عرب په مالي ملاتړ په سپین زر ورزشي لوبغالي کې د اتیا پهلوانانو ترمنځ د غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې. د یادونې وړ چې دغه سیالیو یو ورځ دوام وکړ او موخه ورزش ته د ځوانانو هڅونه ښودل شوې ده. او د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي چې منځني ختیځ ته اضافي جنگي بیړۍ او جیټ الوتکې استوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې واشنګټن د ایران او د هغې متحدینو حماس او حزب الله له ګواښونو وروسته د دفاع د پیاوړتیا هڅه کوي. په راپور کې ویل شوي چې امریکا د ایران لخوا د حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیه د غچ اخیستلو لپاره چمتووالی نیسي. ایران ژمنه کړې چې د هانیه وژنې غچ به اخلي او دغه هېواد مذهبي مشر هغه خپله دنده بللې. د امریکا دفاع وزارت لوید اسټن منځني ختیځ او اروپا ته د اوبدل جنگي بیړیو او الوتکو د لیک اجازه ورکړې. دغه جنگي بیړۍ د بالستیک توغندیو د شنډولو وړتیا لري. د پینټاګون په خبرپاڼه کې ویل شوي اسټن امر کړی چې د امریکا پوځیانو د خوندیتوب له اسرائیلو د دفاع او دا چې امریکا ډاډمنه شي د هر احتمالي خوځښت او برید لپاره غبرګون او ځواب ویلو ته آماده ده او طرحه یې جوړه شوې.
درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي لوی العمل شه د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ